السلام علیکم ګلنو اوریدونکو او لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ په نن ویډیو کې زه تاسو له هم چې موږ څرنګه کولی شو چې موږ په فیسبوک باندې لایو گیم وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که زموږ په چینل نوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې بټن هم داسې په آل باندې کړئ چې زموږ ټولې ویډیو باندې ټول نوال تاسو له درراسي. د ټول نوال به تاسو خپل موبایل پلی سټور نه د فیسبوک گیمینګ په نوم باندې دغه ایپس ډاونلوډ کو چې کوم ایپس تاسو یې په موبایل په سکرین باندې ګورو. کله دا تاسو ډاونلوډ کو نو تاسو به دا اوپن کو چې کله اوپن کو نو دا به تاسو له دغه سکرین مخې ته راشي او دا به تاسو نه لوګین کېدو ولا پرمیشن غواړي چې سه لوګین کوي نو تاسو خپل فیسبوک نه لوګین کو چې کوم فیسبوک نه تاسو لایو گیم چلول غواړو. هغه نه بعد به تاسو په د چې کوم ویډیو نشون ده په دا باندې کلیک وکړو. دغه ځای نه تاسو گیم ایډ کولای شو. نو چې کوم د لیدې شي موسه دوا گیم ایډ دی او د نن چې ایډ گیم چې کوم دی دغه ځای نه تاسو خپل گیم ډاونلوډ ایډ کولای شو پلس کولای شو. نو موږ گیم بل نشته راځي زه دا پکیټ کوم ویډمیټ نو که تاسو ګورو ویډمیټ یې موسه پکې ایډ شولو. یقینا بعد چې تاسو کوم گیم لایو چلول غواړئ نو تاسو په هغه گیم باندې کلیک وکړئ. زه په دا گیم باندې کلیک کوم. زه لایو نشم تلای مو سره چې کوم سکرین ریکارډر دی هغه بیا خرابېږي اینډ کېږي. هغې نه بعد به تاسو په دا باندې په سټریم سیټ اپ باندې کلیک وکړو. چې کله په دا باندې کلیک وکړو نو تاسو له دا کوم چې دا د وایس بټن لیدل شي دا ځینې تاسو وایس خپل ان کولای اپ کولای شو. هغې نه بعد تاسو ویډیو دا ځینې ان کولای اپ کولای شو. هغې نه بعد تاسو دا ځینې کمنټ چې کوم دی هغه ان کولای اپ کولای شو. او دغه ځینې تاسو سلیکټ اډینس نه تاسو خپل پیج چې کوم دی هغه راوستلی شو. سلیکټ اډینس باندې کلیک وکړئ نو سویچ ټو پیج وکړئ نو دغه ځینې تاسو به په خپل پیج باندې چې کوم پیج باندې لایو تلل غواړو هغه پیج به تاسو دغه ځینې سلیکټ کړو. آیا که تاسو سلیکټ نه کړو نو تاسو خپل آی ډي نه لایو څو بیا که تاسو وګورو نو دلته مو آی ډي رو زه چې اوس ګو لایو وهم نو زه به خپل آی ډي نه څم زه پیج نه لایو نشم تللی. که تاسو کومه پیرې دغه ځینې سویچ ټو پیج نه وي کړی یا تاسو بیا پبلیک کې غواړو یا یې فرینډ غواړو یا یې اونلی خپل ځان لپاره لایو تلل غواړو نو هم تاسو کولی شو. دغه ځای تاسو سویچ ټو پیج وکړو او دغه ځای تاسو خپل پیج سلیکټ کړو. زه دا پیج سلیکټ کوم وګورم چې زه لایو شم یا نه نو ما سره که نو زه ګو لایو باندې کلیک کوم نو ګورو چې زه لایو لوړلم. نو دغه طریقې ته تاسو لایو تللی شئ. زه تاسو له دا اوس په پیج کې هم ښایم چې آیا موږ پیج کې لایو تللی وو یا نه وو تللی نو تاسو دا لیدلی شئ چې زه لایو راغلم. زه اوس دغه ځای نه بیک کېږم. تاسو دغه ځای نه بیا دغه باندې چې کله کلیک وکړو تاسو دغه ځای نه هم خپل سیټینګ کولی شو خپل کیمرا مایکروفون وغیره تاسو اف کولی شو اون کولی شو. بیا دغه ځای نه چې تاسو کوم له سور نشان دلیدلی شي دغه ځای نه تاسو خپل سټریم اینډ کولی شو. که په نو باندې کلیک کړو نه اینډ کېږي نه ختمېږي نه او که په یس باندې کلیک وکړو نو ختمېږي. زه په یس باندې کلیک کوم مو سټریم به ختم شي. نو مو سټریم ختم شي. اوس زه تاسو له ښایم چې یا موږ په خپل دغه پیج باندې لایو تللی وو یا نه وو تللی. نو زه خپل فیسبوک له راغلم نو زه ځم خپل پیج له موږ د کوم پیج نه تللی وو موږ دغه پیج نه تللی وو نو زه تاسو له اوس ښایم چې یا موږ دغه پیج نه لایو تللی وو یا نه وو تللی. نو تاسو لیدلی شو چې موږ دغه پیج نه اوس لایو تللی وو جسټ ناو لیکل شوي دي او تاسو به وګورو چې موږ دغه پیج نه لایو تللی وو. نو تاسو لیکل شي چې نن دی لایو سټریم بریک شوی دی ختم شوی دی اینډ شوی دی. نو دغه طریقې سره تاسو خپل فیسبوک باندې لایو گیم کولی شو. که ویډیو ته خلک دي موږ ویډیو سره لایک وکړو. موږ چینل که نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړو. انشاءالله بیا مې لوګي چې بله ویډیو کې د خدای په امان.